جایز وسیله په څو قسمه ده؟ په 3 قسمه. چاته یاد دي؟ کوم ځای کې ته؟ بل وحوشي نیک انسان یو شو. دویم نیک اعمال. دا موږ ذکر کړی چې د جایز وسیلې 3 قسمه دي. د الله نومونه الله ته په دعا کې وسیله کول او خپل نیک اعمال لکه غار کې چې 3 خلک نښتي وو د هغوی قصه مشهوره. او دریم یو نیک انسان ژوندی هغه ته دعا درخواست کول، د هغه د دعا وسیله کول د جایز دي. دلیل به څه دی په دې باندې؟ لرې دی دلیل، سوچ پکې پکار دی. په پلار ته وایي که موږ لپاره بخانه وړه، دا دلیل نه دی. نو نیک انسان خو شرط پکې دی چې نیک انسان څه دی؟ ژوندی دی، حاضر دی، په دې ځای کې شتي. نو نیک دی، ژوندی دی، حاضر دی. 3 خبرې پکې لازم دي. اوس ته مړي قبر خواله ورشي، نیک سړی دی او ته زما دپاره الله نه دا غواړه او دا غواړه، ناروا دي. یا غایب ته چغې وایي، یا لکه د بعضو په شان هر چا سره درخواستونه داخلوي، جي بس د دعاګانو درخواست دی. هر سړي ته به هم دا نه وایي چې دعاګانو درخواست دی. سړي سړي ته به وګوري. اوس یو سړی د سره لمونځ نه کوي، جومات په مخه نه ځي او ته ورته دعاګانو درخواست دی. جومات ته نه ځي، ته درخواست د دعاګانو کې. یو سړی عقیده نه پیژني، الله نه پیژني، پیغمبر نه پیژني او ته اوس درخواست د دعاګانو داخلې. دعاګانو هغه چاته وایي چې امید یې سته چې دا سړی الله ته نږدې دی او الله به د دعا قبلوي. نیک سړی دی، ښه عقیده ده، دیندار دی، نیک اعمال یې ډېر دي. هلته سړی وایي چې موږ دعاګانو کې یاد ساته. لکه روایت کې داسې راځي، اگر که سند کې کلام شته چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر عمرې لته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وو، وروره موږ په دعاګانو کې هیر نه کې. نو نیک انسان ته دعاګانو درخواست کول دا جایز دي، خو هر سړي ته نه. دا خبره به دومره سپکې هم نه چې هر سړي ته د دعاګانو درخواست کوو. د هر سړي دعا الله ګوره قبلوي هم نه. دعا چې الله د چا قبلوي هغه اوچت خلک دي، هغه الله ته نږدې خلک دي، الله د هغوی دعاګانې قبلوي بیا. نو دا دلیل شو په دغه 3 قسم وسیله باندې چې یو نیک عمله ژوندي سړي ته ته د دعا درخواست کولی شي. د دې نه علاوه چې څومره وسیلې دي ټولې ناروا دي. لکه بعض وایي د پیغمبر د مخه مې وبخه، یا الله پلانې ته ته وسیله کومه چې هغه که هر څوک دی، او د پلاني د حقه مې وبخه، او د پلاني د برکته داسې وکړه. نه، دا ټولې وسیلې غیر شرعي وسیلې دي. دا وسیلې څه دي؟ غیر شرعي وسیلې دي.